بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په اډوب اډیشن کې دا طریقه درته ښیم چې موږ ټریک څنګه جوړ کړو. اډوب اډیشن خلاصوم. ټریک ته نه بلکې د دې ځای څه کېدای چې دلته به ستا ریکارډ پروت وي. وخت تا ته به اندازه نه درکوي ریکارډ به دې دلته وي، بیا به دا خیال کوي چې هلته تګ بېرته غواړي. تګ نه غواړي، هلته هم دلته هم کېږي. ریکارډ راپورته کوم. دا یو دوه دا درې. بس اوس فلحاله دغه درې سي دلته به راسم. په دې کې دا اوس نعت وبوله، دا سلو، دا فرمایش وبوله، دا سو، او دا بیا ټکان وبوله. دلته یې ږدم. اوس به راواخلې دا به دلته ولګوې. دا لږ سره لرې کړه. پر دې به دونه سلیکټ ولګوې. کاټ یې کړه. بېرته یې سره نږدې کړه. اوس دا نعت ما کاټ کړي چې دا ستا سر په خلاص شي. دا لوړ نعت مې کاټ کړي. ګوره چې لوړ پروت دی په لوړه خانه کې. دا مې کاټ کړي. لاندې خو فرمایش پروت دی. دغه نعت دا فرمایش اوس اخم پر دې نعت به پر ځای ږدم. دا نعت ټوټه راکښته کوم، پر دې ځای ږدم. ورته ګوره دا به راواخلم. دا داسې راکښته کوم. دا دلته یې کښېږدی ور. دا فرمایش ور پورته کړه. دا نعت بېرته پر دا ځای ږدم. ګوره پر دا لیکه. ګوره سم سیده به پر پروت وي. بیا په نعت کې پرې کېدل راځي. دا خو اوس برابر شو. او ټکان اوس ته پر کوم ځای لګوي؟ مثال دلته یې لګوم چې هر ځای لګوي هغه ته لګوای شي. دا خو اوس دا رقم شو. ګوره دلته نور ټریکونه هم لاندې شته چې هر څو ته جوړی هغونه شته چې لاندې هر شی ورته ایښوای شي ته نور. اوس د دې خانې چې دی اواز یې په دې خانه کې دی، په دې کې دی. دا بټن او دا بټن د دې خانې دغه دی اواز دی، او د دې خانې اواز بیا دا دی، د دې خانې اواز دا دی. اوس خو دغه فرمایش ما ور پورته کوي، لوړ مې کوي، د نعت په لیکه کې مې کوي، او د نعت چې مې هغونه اندازه را کاټ کړي کښته مې کښېښوي. اوس د نعت اواز کښته کوم چې هغه لږ ټوټه مې در فرمایش لاندې ایښې، دغه ټوټه اواز مې کښته کوي، دغه ټوټې نعت. او ټکان بیا دا دی. ټکان چې چیر لګوي، اوس مثال ما دلته ولګول، دا چې مې ولګول اوس په دا ګرده سلیکټ کېدای شي. صحیح شو. په کمپیوټر کې په کنټرول ای بټن باندې هم سلیکټېږي. او یوه خبره بله یاد ساته چې کم ریکارډ ته راپورته کوې یا کم ټکان هر شی چې راپورته کوې چې تا دلته ایښي، د هغه نوم به په انګریزي لیکلی یا به په حساب لیکلی، په انګریزي حساب. که په پښتو لیکلی و یا په فارسي لیکلی و یا په عربي لیکلی و، بیا دا نه قبلي. دلته ورځم. په دې کې رالم دلته ایکسپورټ. په ایکسپورټ کې آډیو میکس وم. دلته به بس MP3 دی کوي. چې MP3 دی کوي دا به پر ووایه. اوس دا نعت چې شو، په دې کې فرمایش هم رالی، په دې کې ټکان هم راله. اوس فرمایش یې په دې ځای کې رالی. ګوره دا دی معلوم شو. او دا ساده نعت دی، او ټکان یې په دې ځای کې راله. اوس پر دې باندې بیا چې تا هر شی ورکوې، لږ دغه یې داسې پورته کوې، داسې دغه یې پورته کوې، او که یې د یو شی ورکوې چې بیا به پورته کوې. هغه طریقه خو نو بیا د ما طریقې ډېرې درته ښودلې دي. اوس فلحاله بس دغه طریقه یې صحیح ده. په دې کې هم فرمایش رالی، هم هغه ټکان کې راله. بس دغه د ټریک یو کوچنۍ طریقه ده. په دې باندې تاسې خپله هم نور سر په خلاصېږي چې لږ د هغو نه سر مې په خلاص شي، نور مې بیا سر په خلاصېږي.